خدای پاک نیک ګمان پکار ده. نبی اسلامي چې الله تعالی وي څوک چې په ما څنګه ګمان کوي زه هغه څه ورسره کوم. څه معنی؟ ما ته دعا کوي که په دعا کې په ما ګمان و چې الله تعالی دې ما دعا قبلوي حسن ظن یې و ښه عقیده یې راته درلوده نو خو الله وعده کړې ده چې ما ته دعا کوي زه یې قبلوم. د خدای په خبر کې شک نه ولوېدو نو الله وایي زه یې قبلوم زه دعا ما ته یې توبه یسته په ما یې حسن ظن و چې خدای پاک تواب ده د مسلمان توبه قبلوي د ما توبه قبلوي زه یې توبه قبلوم. که سوال راته کې سوال یې قبلوم که توبه راته باسي توبه یې قبلوم او که نه موږ دعا خو نه قبلېږي په خدای بدګمانه شو چې الله یې بیا نه قبلوي موږ توبه نه قبلېږي الله یې نه قبلوي. خدای پاک په سړی حسن ظن لري وایي عین دغه دستور ده چې سړی به په خپلو مشایخو دغسې حسن ظن لري. دا بې خیال وي چې تر ټولو نه زه په ګران یم د ما په باب کې دی ډېر مشفق ده د ما د اصلاح او د تربیې کار چې دی کوي بل څوک یې نشي کړی که د دنیا هر څومره غټ ولي یم چې ما کار دی کوي هغه یې بل څوک نشي کړی. نو چې دی په داسې حسن ظن په خپل شیخ باندې وي د شیخ د طرف نه هم د ده د حب او د حسن ظن په انداز باندې فیض وایي ته نصیب که هغه د وخت هر څومره غټ ولي وي خو چې دی په بدګمانه وي یا یې د ده په ولایت کې شک وي نو بیا به څه ورته پیدا شي یا یې په خپل ځان کې شک وي چې دی د ما نه بد کېږي ما نه بد کېږي خپله کاسه اوله نسکوره کړه بیا به وایي چې وشي. حسن ظن په خپلو مشایخو بل طرف ته الله وایي وانا معه اذا دعاني زه د ده سره یم چې کله مې وربولي دعا راته کوي زه لرې نه یم. خدای پاک ته مکان نشته ګورې موږ وایو خدای پاک حاضر و ناظر په هر ځای کې موجود په هر ځای کې موجود ده مکان لري یعنی علم یې په هر ځای شته خبرې د هر چا اوري یو ځای کې څوک ته پټېږي نه